مه کېږه زه تا له دې خبرې له نیم راغلی زه ستا له مقصدي خبرې له راغلی دا چې ګلام ما که خپل اصلیتو خو ولې پیړه په پیړه بې شرمه قوم راخوشي یې څه مطلب مطلب دا دی چې ته باید د ښځې د خولې ته دې کتلی دي اوس د بولادین هم نور راشي د ښځو صرف ژبه وي ښه نو تا وله کټ وکړو دا وله کټ کړه که نه خبره ځان پې کړه ته دې اوس خپل نرتوب ما ته وښایه تا څه کړي دي تا ماله څه کړي دي ما خو تا له په خپلو کوم ګنډل به مې چپ دا له په ښځو خور ته ګلاسې چټۍ مشرتاري په ایمانداره چې د دې کور په لټو لټو ویستې زه ناست یم او ته زما په انګور باندې ګزار کې دا یار زور چې با زما پسې وایي راغز ما پسې کې یا ډب ورکوه یا مه ورکوه هلته کې زه خبره وکړه ته خبره ډایرکټ چې هغه ته دغه کوه هغه پکې زه ستا د ناستې نه پس نه دی زه شاته کړم اوس موږ سره ټایم والا سیمه سامان لګي خپل کلوز راکړه مړه اخوا شي که نه یاره شل ځلم درته ووایي دا واړه خوا که یار زه به چې هغه دې ته ټول هغه ځای ته هلته وګوره خوشي ولاړ دی هلته ټول ته زبردست شابه ماشومه شابه هغه ځای ته ځې شابه نه ملګری ته ځه دا سپلیره خطر ده وخت شوی دا هغه لایف ته ګړه ښه ښکته ګوره ښه او تا ماله څه کړي ما خو ځان په خپله ګوته د ګوتمه د هر څه دي ما په خپل کړي دي ګنډل به مې کول پردی کپړې به مې ګنډلي تاسو ځان ته نران وایئ بیا دوباره درې پیرې جمپ وکړو سیکشن تا ماله څه کړي دي وروره تاسو خو ما په ګنډلو باندې کړي دي کوم ګنډلو باندې خبره بیا وایي وختي ونکتې تا ماله څه کړي وروره پردی چیړې مې ګنډلې ځان مې پې ساتلې دي یاد ورته ورځي ایکشن تا ماله څه کړي دي وروره هر څه خو چې دي ما په خپله کړي کو جامره کو پیزار دي کو هر کالي پترې دي شاټولانه مې ګدمه په خپله وکړله بر چې د خلکو روریانو ګوره څه خویندلو نه کې خپل سرونه پې قربانې او زموږ نصیب داسې دي ډېر ښه صحیح وایي خو چې فاتوم هم دا دي او چې ډکیږم هم دا دي سرخوړی وینم وي او ونې خرڅوي پېښ هم نه کې او چړت دي دا وګوره اوس ټولې کپړې مې بیا اجینه اجینه ولې څه چل دي پلاره اوهو ډېره غوسه یې ماشاءالله اوس به نه یم زه روان وم خبر ته تا ته ایثار کړم دا وګوره دا تا ځان نه څنګه ځان لیډي ډېره جوړه کړې ده دا څونه میک اپ دې کړی دی بای میک اپ په کوم نسته درته ځم ملګري ته مې لږ سکار او هغې وي ویډین پلازه کې به سامان واخلو ځان مې یو ټچ آیفون موبایل اغوستو کله چې کوېدل کړی ټچ آیفون موبایل بای ولې نو څه کوېدن شوه شاټولا سره ویډیو کال خبرې نه کوم یو لس پیرې مې تو وي د پټي باندې چکر وهه اګر باندې راغلي نو بیا پکې کټي سارېدل کټي د ګړبانه ګړې راوړي کټیان راوړي نو کټیان خو پکې ګډ وړي ته به هم لږ ورپاسه ته نه ورپاسې دا یاره خیر دی ولې وای دا سپرانس دی تا چولی سي دي څه جوړې دي خلاص له جینګه جینګه لا وخنده شو ان شاء الله نوز د ناخلم ایکشن دا تا چولی سي دي بلې روډ ته مې چولي دي کپړې مې چولي دي کړه دا کپړې داسي دا نن سبا جنکو پیشن دي دې په نیمه واچوي نه دا د نن سبا جنکو پیشن دي پلار دې څه سړی نه دی تا له خو سیمه په جذباتو کې خدای د نن سبا جنکو پیشن دي ایکشن دا نن سبا جنکو پیشن دي چې تاسې ناچې نو خلک را پسې شل او زر خبرې کړي په شرط دې ستا داسې پیشن هغه ساده کپړې دا چوا بای ولې ته کې څه دغه دي لا دې کې څه چل خبر ده کوېدل شوی ده بیا دې یو خبر نو چې کوېدل شوی ده مثال به خوا کور راله روډ دي نو چې نه کوم بیا به وي چې چاوانې خرڅې زم وکړه دی به داسې لازم خدای دې په شک داسې سر خواخو لګي زم وکړه دا دې راغی سلام علیکم نورې پکې راغله لاله کېنه کېنه ودې ناجوړه شوي څلور سترګې کېنه نه ناجوړه شوي ناجوړه نه کېنه ستړی مه شې یوه په خیر راغلي سلام پکې راغلي السلام علیکم بچې خیر دی لویش زه خو دا کم تاسو کړه ولې خیر و د تاسو کړه دا څه مکنه نو دا جامېګانو دا ته پاتې شو تل به دې داسې جامېګانې راوړي
نو دا زمونږ د سټایل دی کنه بچي ته لکې که نه ته دې په خپله خوښه جامې هم کې پیزار هم کې چې څه ستا زړه غواړي هغه دې کې او دا جینکۍ دې نه کوي ولې څه چلي د دوی حق نشته د دوی ژوند نشته نو ګیره راپسې یو دوه شوي یو دقیقو بدا یو دقیقو خلک یې دا جامې دي شادي چولو دیو دا دیما زور د بڑا بیری بسا تا دې له داس جامې وروړي دینه بوله ته نور هم دغه راوړم پیش وي شاته خان نه کنه شاته خان ما یار دا زور د بڑا بیری بسا دلته دا الله ته موبایل مګر زو مرګ موبایل بند خاص دې موبایل بند خدای ته مې د توبې نو خو چې دا ښځه وځي نه خو ته څه خبره ده ورته دی وکړه نو خو که مني خو ټیک ته که نه مني واپس دې راځه یاره هو السلام علیکم دا سم د دې دی نه پکې اواز کوه او روان دی چې کوم نه کې روان بي پیلولا څه ټایم شو خو چې دا څه خوړلې ما ودرېږله خو ته څه خبره ده که نه ورسره یې وکړه چې یې مني یا نه مني هېڅ دې ګوته راځه دا اوس څه شو نو چې زه لاړم نو څه چالو شو نو راغله راپسې ویلې کوم اوس زه څه وکړمه داسې وې او راځه چې ورشو پسې څنګه واپسې ورځې ولې به یې نه مني د هغه پلار به یې مني د هغه دادا به یې مني د هغه نیکه به یې مني نو ته خو لږ صبر وکړه ته خو ډېر زمان هم زیات دی هغه وایي تاسو 200 روپۍ ګوټ ته چولې زه تاسو زوی له پسه باندې لوا په حکم پنډه دې د دوی په ګوټ باندې راپروځي زه د دوی د ګوټ ذمهوار خو نه ما نه خپل خپلوان رشتهدار کړي ولس الوا غواړي نو چې الوا غواړي بس راځه چې ورشو پسې څنګه واپسې وچولې ستا خبره ونه کړه ما ورته خبر وکړه هغوی ما تاسو پیسې راغونډې شوي دي پوه شوې شرک دې په دې فرش راوخوځي که نو ته بیا ما سره د پیسو خبره نو هغه وایي چې الوا نه تیار وم زه څه وکړمه زه څه وکړمه زه تعلیم کړی وم هغه ما ته چې پیسې دونه نه راغونډ شي زه پسې الوا په حکم وای ولې دا به چې کوم دی موږ پیسې ورکوو نو هغوی یې په الوا پخوي بیا به یې موږ له راوړي او دغسې چې موږ پیسې ورکوو بس موږ له پیسې ځو دا کومه خبره ده دا داسې پښتنو دا رواج دی نه ماله د پښتنو دا رواج دی دا منګلال نه دا رواج جوړ کړی دا دی رواج تاسو جوړ کړی خلک دی په کلي ورس کې دا نه کوي نو څوک یې خلک د جیب هم خرڅ کوي چې موږ پیسې ورنه کړې نو دا دې ناران چې ودې لګوي هغوی دونه نران نه دي چې ولګي تاله پیسې شاړولې هغه سکر نه دي خبره کوه خبره دا ده که نه وایا چې تاسو زما د دې زوی د خپې ته ولې نه منې او دا څه ولې نه منو کم ده ولې کویدنه مو کړه ولا چې پیول ارتو ته وکی کینا ما ودرېږه ها مالا یار غلوا خبرو کوي کوم که نه یار هغې خو موږ را روان خو تاسو بس زما خاطر دوتی کینا ما بیا د بیا وای پیښ وي اوه موږ ته پلان جوړ کړی دی الوا خبره یار تاسو نو په ګوټ کې موږ له پیسې راغونډې شوې اه بس دا دا ما پلان ته پلان جوړ کړی دی تو شرمېږه هغه اه دا کسان اواز وسیمه مو دې خبرې کوي ځای به ستانه زم خاصه شرمېږه الوا خبرې کیمره ته مګو ready خاموش اکشن نه ته ماته دا ووایه که نه چې تاسو زما د دې زوی د خپې ته ولې نه کوئ ولې نه کوو کوم ده کلم دا کړه ولې کلم کړې ده څنګه هم کړې ده نه تاسو ګوټ کې ساعت چولې 50 روپۍ پیر ته کیږي داسې څه دي که نه ټولې به کې 80 روپۍ وي او سوچي مې په خپله مو خوړه واه 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 نو دا خو چې دا هر څه په بدل شي که نه چې لکه تا څنګه کړي او هغسې د سره زه کومه نو زموږ دا رشتهداري به مخ په وړاندې څنګه ځي مخ په وړاندې به څنګه ځي نو ته یې خو سقر وې که نه تا به په ګوټ کې 10 روپۍ ګوره چې ما په ګوټ کې 10 روپۍ اچولي دي نو ما به وله 10,000 د خپل انګور له د واده دپاره ایښې وي نه مالا خودي دلته به نرتوب کړو هلته به دا چوس هم په دغه خپل داسې کار دی نه نو کوم پښتنو چې کوم دی په ګوټ کې 10 روپۍ چولي هتیا روپۍ شوي دي او ته راوځي مال ملوالو نه دا ستا دا شګه د الوالو بس سم پرې په قلم خپل ته خوړلې موږ ته خور تر کړې ده ما کله خور خوړلې دي تا یې کله وره کوله ما څه کار دی هغه دې پیژنه چې موږ سره صفا صبر